الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورنو، مخی جمعہ کے تاسو اوریدلیو یو د رب العزت نعمت دے او یو د رب العزت قہر او غضب او عذاب دے. کله چې رب العزت یو انسان باندې خپل نعمت کوي، انعام کوي، نو هغه انسان
رب العزت په خپل نعمتونو کې اغله ځای ورکړي، جنت کې ځای ورکړي. او کله چې الله رب العزت په یو بنده باندې عذاب نازلی، قهر او غضب نازلی، سزا ورکړي، نو رب العزت جهنم چې د عذابونو لپاره الله رب العزت تیار کړي ځای دی، نو هغه له ورولي. جنت او جهنم دا مخکې رب العزت تیار کړی دي. حدیث پاک کې راځي د حضرت ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی چې کله الله پاک جنت پیدا کو، نو جبرئیل امین علیہ السلام ته وی چې تلار شه او د دې تماشا لګونه وکا. جبرئیل علیہ السلام چراغ او جنت ته وکتل، هغه نعمتونو ته وکتل، کم نعمتونو چې رب العزت د جنتیانو لپاره تیار کړی دي. وی یا الله زما د ستا په عزت او ستا په جلال قسم وی چې څوک هم د جنت د نعمتونو واوري او دا ویني نه به دایرک جنت د پاره جنت د نکیږي، جهنم ته به څوک هم نزي. بیا رب العزت دغه جنت په مکاره او تکالیف باندې پټ کو، د پاسه ور باندې تکالیف ورواچول چې هغه سړی به جنت ته چې دا تکلیفونه برداشت شي، دا سخت برداشت شي. بیا جبرئیل ته ورشه تماشا وکا. جبرئیل علیہ السلام چراغ او سخت او تکلیفونه صحیح کړل، هغه مکاره صحیح کړل. جبرئیل علیہ السلام راغه والله ته یا الله زه خو یې دم کې دې چې یو متدند نشي. بیا جهنم پیدا کو، جبرائیل ته ورشه د جهنم لګه تماشا وکا. جبرائیل علیہ السلام چراغ او داغه لمبو ته او داغه غور ته وکتل، عذابونو ته وکتل. نو یا الله دې ته خو به څوک هم دند نشي. رب العزت هغه جهنم په خواهشات سره او د دنیا په لهو لعب او عزتونو سره او ګناونو سره پټ کو، چې څوک هم دا خواهشات په سروان وي، خواهش پرست وي، نو هغه ځای جهنم دی. بیا جبرئیل ته وی، جبرئیل ورشه تماشا وکا. جبرئیل علیہ السلام چراغ او وی قتل، وی الله زویر دم چې کې دی شي ټول خلک د جهنم تلاړ شي، ځکه دی به خپل خواهشات په سروان وي، خواهش پسې بزي او داغه سزا به جهنم وي. د دیو جن بل حدیث کې مرضی نبی علیہ السلام وی حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمکاره او کما قال. جنت پټ کړی شوی دی په خواهشاتو باندې، او وما جهنم پټ کړی شوی دی په خواهشاتو باندې، او جنت پټ کړی شوی دی په تکالیف او مصائب باندې. دنیا کې او مصائب برداشت کې، تکالیف به برداشت کې، نو جنت به درته ملاويږي. او که سخت او تکلیفونه نه برداشت کې بلکې جزله سغواړي هغه کې خپل نه خپکه، نو بیا د جهنم ځای دی. نو لوګو نه دا قتل غواړي چې دا جنت او جهنم د دې نعمتونو څنګه دي، د جنت او د جهنم عذابونه څنګه دي. نو د جهنم عذابونه چې هغه سړی واوري، نو دا غي نه به ذکیره پیدا شي، نو هغه اعمال باندې کوي په کوم اعمال باندې چې سړی جهنم ته ځي. د جنت نعمتونه واوري، نزله کې به مینه پیدا شي، هغه اعمالو طرف ته به توجه پیدا شي په کوم اعمالو چې سړی جنت ته دننه کیږي. حدیث پاک کې راځي حضرت ابي هريره رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل استاسو د دنیا دا اور چې تاسو بلوي، نو دا د جهنم او یایمه ایسته ده. اوس پر خپل گریوان کې سوچو کا چې دنیا اور هغه ته سړی نږدې نشي کې ناشته، اور خو در کنار چې نور تم نشي کې ناشته، نوړي غرمدي نسو کې ناشته شي ورته هیڅوک نشي کې ناشته. مکله چې جهاد مسله رااله، نو منافقان به یو بل ته لا تنفروا فی الحر، الکه ګوره موسم د ګرمۍ دی، د ګرمۍ په موسم کې جهاد ته مزه. لا تنفروا فی الحر
مزے تاسو پا گرمے کی جہاد تا یو بلتوی مزے پٹ شیطنا غزوی تبوک در سخوخو اللہ حکم را لیگی قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون زما حبیب دے خلق تداؤ ہے چے خلق تاسو خوست گرمے نیرے گئے نور نیرے گئے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون اوائے دا جہنم اور گورے بیا دیر زیاد سخت دے پا گرمے کی کچر دے پوئیگی دا بس نوروی دا بس گرمی دا بس تکلیفی نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون دا جہنم اور داغی حرارت و گرمی گورے بیا دیر زیادت ناکارا دا دیر زیادت تیز دا کاش کچر دے پوئی دے دا جہنم دور گرمائش نہایت دیر تیز گرمائش دے دا زمان استا پا ذہن کی چیوڑے و جمع رضی دا خود جہنم یو پکے دے حدیث پاک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابردو بالزہر فإن شدت الحر من فیح جہنم تاسو دماس پخین مزنا وقت کوئے پوڑی کی ذکر جہنم دا سخت گرمی دا جہنم بڑاستے دماس پخین مز کی تاخیرو کے جنور بالکل رستوشی فإن شدت الحر من فیح جہنم زکا سخت گرمی دا گورے دا جہنم بڑاستے نبی علیہ السلام فرمائی جہنم پکال کے دو کرت ساخلی یو سا داغی دا اوڑی موسم کی دا نو یو سا دا جمی موسم کی دا نو چی اوڑی کی سا واخلی نو بس طول ملک گرم شی گرمی شی خلق ویڈر زیادہ گرمی شوا جمی کی سا دا ساڑا اخلی زکا جہنم طبقی دی کنا درجات دی یخ مقامم پکشتا نو گرمم پکشتا دا جمی کی چی کم سا واخد نو آغا یخ سادا نو طول ملک بانے ساڑا راشی سوچ کول غواڑی چی دا دمرا بڑا سی دمرا دے چی دا طول دنیای گرم کردی دا نو چی آغا جہنم حرارت بس امرائی دا آغی او یایم براخ دمرا دا چی دا دنیا کی منگو تا پاغی بانے ہر شے پاخو اسو کو تنشی ٹنگی دے وورتا نو چی دا جہنم آغا اور با پخپل بانے سمرا تیزوی نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم ستاسو داور دو دنیا داور چی تاسو ورطا گورائے تاسو بلوائے در جہنم دور نا اویائی میں صدا ان کانت لکافیتا اگر چی داخم کافیو لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چی نحش پیتا دا اغین سوا دے جہنم داور دو دنیا داور نا سوا دے او بعض روایتو کے سل درجات رازی مقصد دا حساب نہ دے مقصد نہایت سخت والے دے تیر جمعہ کے او بل جمعہ کے من تاسو طویلو او دا غایت میں تبیاو لستا اللہ یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اے دیمان والو اے مومنان اخپل زان اخپل اہل دا جہنم دور نہ اساتے اگا اعمال مکوئے پکم اعمالو بانے چی سڑے جہنم تزی اخپل مکوان اخپل بچی اخپل خزم پوئے کچ دا مکوئے اور نے بچ کے نسنگ اور دے وقودها الناس والحجارہ چی داغی خشاک خلق دے و داغی خشاک گٹی دی اگا اور دا جہنم با انسانان سوزئی گٹی بس وزئی بیاد علماء اگو تحقیق دے او انشاءاللہ دا خپل زی مناسب بال ترازی خوبار حال یو تحقیق دو علماء کرام دام دے چکن آئے دا دا شدت اورتا چے با دمرنا کار سخت و گرم اورو چیغی کی با گٹم سوزولے کی دا دنیا اور دے لیکن دیوانی خوشپور ازور بلیگی گٹ نسوزولے کی بلکہ گٹو دا پاس اور بلیگی ڈیرہ گرمشی ہو لیکن گٹا سوزی نویلی کی گی نا دا جہنم دا اور با دمرا گرم اوروی چی دا غی پا وجہ باندی با دا ٹولے گٹے چی غرزی گی نو آغا با مصر سوزولے کی گی گٹے با بالکل سوزی خوا دا دا جہنم دور حرارت بئی یا علماء کرام ویلو چی دا اور دا جہنم چی کم دے دے کی با گٹے سوزولے کی گی نو دا غی مطلب دا دے چی گٹے با سنگ سوزولے کی گی نو حجارت من کبری دین مراد کولا دا کم چی دا خلق بٹو کی غرزی دا کولا بس وزولے کی اور سرا امام سمرقندی رحمہ اللہ لاغی وجہ خوزلی دا
وای دا ځکه چې دې کې رسو خوینه دی یو خدای چې اشد حرا د دې ګرمایش ډیر زیات دی، حرارت پکې ډیر دی. بل دارې چې ډیر زر ور اخلي، رسیدو سره ورته چې وګورځي رسیدو سره ور اخلي. او بل پکې دا صفت دی چې ابطأ خمودا، سړی ګمنا چې بل شنو ډیر وخت پورې بلیږي، زر نه مړ کیږي. او بل پکې دا صفت دی علماء کرام ذکر کوي چې الصق بالبدن، د انسان د بدن سره داسې خلی لکه څنګه چې پلاستیک د بدن سره خلی، د پلاستیک په شان ویل کیږي او بدن سره خلی، هغه جدا عذاب دی. او بل پکې دا صفت دی چې انت رائحتن، بدبوی ډیر نه کار ده. نو دا ګوله به سره ځکه ورته چې مختلفو طریقو باندې عذاب ملاوي شي. نو بهرحال سوچ کول غواړي چې نن د دنیا د اورته لغونه ګوت نږدې کا، نو کدی دنیا د اورته چې دا د هغه او یېمه برخه ده دې ته نشي ټینګې دی، نو بیا د جهنم هغه ورته به کم ځنه ټینګ شي. ایته بیا څنګه ټینګ شي چې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابي هريره نه د روایت هم دی، نبی رسول الله اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت، ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت، ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زر کال د جہنم ور بل شو زر کال پورے چ بل شو تک صورت نہ جوړ شو، تک سور شو. نو بیا زر کال نور بل شو نو تک سپین شو، نو بیا زر کال نور بل شو نو حتا اسودت، تر دې پورے چ تک تور شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای اوس ته جہنم ور چ دې نو هغه تک تورش پدا، د ډېر ګرمایش د وجنا، د ډېر حرارت د وجنا هغه تک تور دی. نو دا ته مسله څنګه ټینګ شي چې دلته کې لونه تنور ګرم شي کنه، لونه پکې ور نو سوره وخت پورې هغه ګرم وي، نو چې په زرګونو کلونو باندې هغه بلیږي نو به څومره حرارت تر رسیدلی ښه. په کار دې چې سره دغه تنظر وکړي. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پټولو کې کم عذاب بد هغه چې په قیامت کې یو جهنمی براوسته شي، داغه د خپل توا دو دور تسمه ور واچولې شي، تسمه د پانی هغه تار تویل کی، داغه شان د ور دو تسمه ور هغه خپل لاندې واچولې شي کې وخودلې شي، داغه دو تسمه په دومره زیات حرارت چې داغه نه بداغه دماغ جوشيږي، دا دماغ به داس را خټ کیږي کغلی المرجل، لکه څنګه چې دا کټوي په اور باندې کېدو د کې دا وبره خټ کیږي، داس به پر سر کې دا دماغ یې شيږي. دیو پر خپل خزین کې دا سوچ کې چې زمانه زیات عذاب د اچام بل نشتا، زیات عذاب زما ده، زیات دغه نه ده، خو چون کې دا زکه زیات ښکاری چې د باندې سخت نه دی کې دا ټول کې دا سیوا ده، حالانکه نور بدن ډیر عذابونو کې مبتلا ای. یو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو کافرانو په نسبت باندې کم سزا او کم عذاب چې ملاويږي نو زما تر ابو طالب ته ملاويږي. ابو طالب د نبی اسلام ترو خو ایمان نه راوړي او ډېر امرسته د نبی له صلوات والسلام کړي وا، په هر قدم په هر پړاو په هر میدان د نبی اسلام ملګرتوب کړو او کافرانو د زور او ظلمونو نه نبی اسلام بچ کړو ښا. نبی له صلوات والسلام ته بچیا ته خلکو ته مسله بیان کا، په خدای قسم چې زه ژوندې نو څنګه ته برامونو ګوري. نبی له صلوات والسلام ته تسلی ورکول چې ته بس پر حق وای چې ستا ته حق کاری، خو ایمان نه راوړې او وجه سوا چې کله پات کېدو نبی رسول الله والسلام راغی دعوت ورکاو چې تر زمال ډېر خدمت کړې دي او ډېر امرستو مرګرتوب دې زما سره کړې، اخیری وخت دې کلمه وای چې ته پر قیامت کې شفاعت وکما. خواږه سره کافران ناستو، ابو جهل او عتبه او شیبه هغه ته وګوره اوس اخر وخت دروازه خبرونه مانی رواره ته وی براره ستا خبره به منلې و عمل به پکړو، دا کلمه به ویلې وي او خپويګم چې ستا دین حق دی، خو کو سی و امن بیا به خلک وای چې ابو طالب په اخري وخت کې کلمه وی ایمان راړه د عذاب نه یریدا، نو کلمه نو بیا به د قریش راجنه کما پور خان دي، دومره غیرتمن خان خلک واغه، خو غیرت د جاهلیت نو څه پیدا ور نکړه. نبی رسول الله والسلام نهایت پریشانو او کله کله به د نبی رسول الله والسلام
لکه رااله چې دا غیر پر استغفار وغواړم، الله استغفار باندې غواړي. خو بهرحال بیا هم د نبی اسلام راسته کړي وا، نو رب العزت به هغه لګ د نور کافرانو په نسبت کم عذاب ورکړي. هغه کم عذاب بسمري، هغه کم عذاب بدای چې د خپل د لاندې به دوه اور تسمه کې خو دی شي، د پیودرولې شي او د هغه حرارت په دې بدن کې راځي تر دې چې داغه دماغ به داغه نه راخوټ کی، او د په خپل ګمان کې بدای چې د جهنم کې څومره خلک دی غټولو کې زیاته سزا ماته ملاويږي. حالان کې دا به هغه کمه سزای، خو چون کې هغه باندې سخت راغوي کدا ټولو کې سیوا ده، هغه وی کدا ټولو زمانه سیوا کمه سزا ده. دومره چې جهنم د خپل لاندې هغه تسمع دماغ په جوش کیږي، نو بیا نور سزا به سمره هغه نور ور به سمره. د دې وجه نه حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنم هغه وبچ کمی دی وبا نو هغه به داسې وي چې نهایت ګرمي وي. حدیث پاک کې راځي ان الحمیم لا يصب على رؤوسهم فينفذ الحمیم حتى يخلص الى جوفه. ګرمي وبو د جهنمی په سر باندې پاسه براوړل شي، ناغه وب په خپل په دې بدن کې بزان لار کې اخته بزیزي تر دې چې هغه خېټه تورسيږي. نو چې کله خېټه تلاړ شي نو خېټه کې چې کم سيزونه پراتري بزان سره ښکته روان کیو به غورځي، بیا دغه وب روان شي حتی يمرق من قدميه تر دې چې دغه وب د خپل لاندې وځي. نو بیا وا انسان بیا جوړ شي او بیا به دغه شانکارو سره کیږي. بل حدیث پاک کې راځي کله چې جهنميان تګي شنو هغه بوبو غواړي، نو نبی رسول الله فرمایي یسقا مما ان حمی صدید، سکولی بشي په دې باندې هغه وبونه چې او بو د جهنميانو هغه ویني او زوی دي، نور وبو باندې سکولې کیږي په هغه وبو به کوم ویني چې ویني او زوی چې هغه د بدن نه تللی دي، بدن یې ویلي شوی دی هغه په سکولې شي. یتجرعه نو په ګډ ګډ باندې وېس کی، ابم دومره ګرمي او دومره بدبوې وي چې نه به خپل ته نږدې کولې شي او نه به ګډ کولې شي، ځکه ګرم بم ډیری او بدبوې بم ډیری وي. نبی اسلام فرمای یقرب الی فی فیکرهه، هغه به خپل ته نږدې شي نو زه ډیر داغه نه نفرت کوي. فاذا ادنی منه شوا وجهه، کله چې هغه بو ته نږدې شي نو د مخ به پکېریت شي، کله چې دا وبره خپل ته نږدې کی نو مخ به پکېریت شي. وقعت فروت راسه، او د سر دا سرمن به پاغي بو کې او پاغي لوخ کې راو غرزيږي، دا سرمن به کې راو غرزيږي. فاذا شربه قطع امعاءه، کله چې د ګوټو کې نو هغه بو باندې به ټول کلمې ټوټي ټوټي شي. ثم يخرج من دبره، به ولا کلمې لاندې ټولي وزيخه. او قران کې الله رب العزت دا شان ویلو سورې محمد کې وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سکول بشي پر جهنميانو باندې اوبه، خو څنګه اوبه وي حمیما چې ډېر زیاتې ګرمه اوبه وي، سکول بشي په دې باندې اوبه، خو څنګه اوبه وي حمیما ډېر زیاتې ګرمه اوبه وي، څومره ګرمه وي. فقطع امعاءهم، فسپری کئی بد دے کلمو لرا، چیو اس کے وخیٹ تیلاری شین کلمے بے ٹوٹی ٹوٹی شیخ کا تبتنا غرزی گی. کل قرآن کریم کے اللہ ذکر کئی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اللہ فرمائی وَإِن يَسْتَغِيثُوا، کچردے جڑاو پر یاد کئی، شکایت کئی، سوال کئی، بِمَاءٍ دوبو، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، کدی پر یاد کئی نو پر یاد بھی قبول شی اوبو تا ملاو شی خسنگ اوبو بی کالمحل پشاند قلی ولی شی باندی، داسی بوئی لگا قلی چی ولی کلیشی، سکا چی ولی شی اغا بوربان سکولی شی. یشوی الوجوها، چې دا هغه وبوس کولو سره و دا هغه د مخونه اغری تیږي، چې مخ ته نږدې کین نو ګډ خو در کنار، چې مخ ته نږدې کین نو مخ به سرت کیږي. بیس الشراب، سکل دی خو ګور ډیر ناکار سکل دی، ډیر ناکار سکل دی. الله رب العزت موږ تاسو ته امان راکړي. د جهنم دا سزا نهایت ناکار او بیا خاص کر کافر د پاره چې ټول عمر به کې پروت یو ورځ نه دا دوه ورځې نه دي.
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. قرآن کریم ذکر کئی ہر رز با پیدا مرک سختے تیری خو گرے مڑکی گی بنا کہ دنیا کے سڑے اور تو غرزی گی سخت تکلیف کی راگیر شی خو یو لس منٹ سخت و تکلیفی نو بس آخر سات نوزی نو بیا دے پزان بانے نو پوئے گی کسو سرکے نو بیا نو پوئے گی پتہ ہوتا نہ لگی کنا. خو لیکن یا ساتر جہنم سزا گورے دا سے دا چی مڑکی گی پکینو ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. د ہر طرف نہ بد مرگ سخت ہے د مرگ تکلیفنا ور باندې راځي خو ګوره مړکیږي بنا دا سزا ده. لا يموت فيها ولا يحيى. الله وینب پکې مړکیږي چې پارام باندې شي ولا يحيى نبو ته خوشاله جون ملاويږي بلکې جون به ټول د تکلیفونو د مصیبتونو نه ډکوي. سجن به چې سره په عذاب کې مبتلا وي دی بس په ورځ دا دعاګانې کوي یا الله بس من ختم کا ختمې دل نشته بیا. الله الله حدیث پاک راځي نن هم ته پته نه لګي موږ په خپل خواهشاتو په روان یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا هغه نعمتدار سره براوسته شي چې ټول مر دنیا کې مزي کړی دي خود خپل مرزه مطابق مزي کړی کنه خواهش په روانو بچړې سره خپل هغه کړی دي شریعت ته نه دی کتلی پړې سرمان ځان نو پرې خو دی راب واستي شي هغه د نعمت والا انسان د دنیا خمالدار وي نو فیصبغ فی النار صبغا. نبی علیہ السلام فرمایي د جهنم پور کې واغله یو غپور کړی شي چې کله جهنم پور کې غپور کړی شي ثم یقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط. بیا وته ویل شي بنی آدمه تا چرته دنیا کې خرج لیدلی وکنا چرته خوشحالی لیدلی و دنیا کې وهل مر بك نعيم قط چرته نعمت د دنیا کې لیدلی وکنا فيقول لا والله يا ربي دی وی الله پاک زما استا پر ذات علی باندې قسمی چې ما چرته دنیا کې خرج نه ومندلی چرته دنیا کې مې نعمت نو لیدلې حالان کې ټول د خپل خواهش مطابق ژوندۍ تیر کړی و پزړی چرته ځان له یو ارمان نو پرې خو دی خو چې د جهنم دا سزا وسکی او د عذاب ویری هغه ټول د دنیا نعمتونه بد بیا راغنه یرشيخه بل خو هغه انسان براوسته شي ويو تابع اشد الناس بوسن فی الدنيا راب واستي شي هغه سره چې دنیا کې لوګي ډېرې تیرې کړې وي تند ډېرې تیرې کړې وي سپورستګي ډېرې تی برداشت کړې وي خو لیکن دیندار انسانو د الله په مرزه باندې خپل ژوندۍ تیر کړې و چې راوستي شي نو د زبانه خو ډېر غټ ارمانو چې کله ودا سي وخت چې الله مال ډېر مال راکړي کله ودا سي وخت چې الله مال حق الله او جن راکړي خوشاله او د عزت جن راکړي خدای ارمان الله دنیا کې نو پر کړ امتحانن کله چې دی راوستي شي او جنت تلار شي جنت تدن کړی شي د جنت نعمتونه کې بوله غو پور کړی شي الله پاک به تاسو کې ای زما بندا تا په دنیا کې چرته غم او تکلیف رسیدلی و کله نه ولیدلې چرته دنیا کې د لوګه برداشت لوګه لیدلې و کله نه ولیدلې خفګان دي چرته لیدلې او کله نه ولیدلې ټول مری خفګانونو کې تیر کړو خو چې جنت هغه یو نعمت صحیح کې یو غو په صحیح کې نه دی بویا الله پاک ما چرته دنیا کې بدرز نه ولیدلې چرته دنیا کې ما مصیبت نه لیدلې چرته دنیا کې ما تکلیف نه لیدلې بلکې ټول می سہولتونه لیدلې. الله الله قران کریم هم ویلي دی ښا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. یقینا سرد تکلیف نا سانتیا دا سرد تکلیف نا سانتیا دا دنیا سرم لگی آخرت سرم لگی خوا فإن مع العسر یسرا دا اللہ دن پر تکلیف برداشت کا سخت برداشت کا نو اللہ بدر بنے حل تک احسان کی فإن مع العسر یسرا یقینا سرد تکلیف نا سانتیا دا دل تک کی تکلیف برداشت کا تو تا سانتیا ملاوے گی.
ذکر کئی فإن مع العسر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سرد تکلیف نہ سانتیا دا پر دنیا کے سرد تکلیف نہ سانتیا دا سمانا تکلیف برداشت کا پھر عمر پر تکلیف نہیں کل بدر بان اللہ خوشحالی راولی کن راحت بدر بان راشی تنگے گے بنا خو بہرحال آغا انسان چی دنیا کی مصیبتونو کی تکلیفونو کی دا اللہ دا رضا را پر وقت تر کرو دا جنت کی چیو غبور کرشی آغا تمام دا دنیا تکالیف براغ نیرشی حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کرے چی کافر دے جہنم تو وردن نشی نو کافر تب اللہ پاک کو اے کافرہ کہ چرے دا دنیا میں ٹولے آواز تال در کڑے وے نو تا بدا زما پلار کے لگولے وے پی دیبا دی ورکڑے وے دا جہنم دا عذابنا کافر وہ یا اللہ کہ چرے دا دنیا زماوے نو ٹولے وما پدی ورکڑے وما بخبر زان دا جہنم دا عذاب نخلاص کرو دا ٹولے دنیا وما پی دیا کی پیش کڑے وے اللہ پاک وہ تو اے بنی آدمہ پا دنیا کی تانا ما یو آسان شی مطالبہ کڑے وا یو ډیر آسان شی مطالبہ میں نکړو چې کلمه توحید ولې نو منلی او تا اقرارم کړو کله چې الله پاک د انسانان د آدم علی السلام د شان پیدا کړل د یاد اوساته تر قیامت پورې څومره انسانان چې پیدا کی د یو ځل پیدا شوی دي دا اوس دوباره پیدا کیږي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى یو پیرا په ازل کې رب العزت د آدم علیہ الصلوۃ والسلام د شان تمام انسانان پیدا کړو او حدیث پاک کې راځي ک امثال الذره د وړو وړو د ذرو د اثر میږي نه دي د دې په شکل کې رب العزت د انسانان پیدا کړو او ټول ځان ته مخاطب کړو او ټول ته وی الستو بربکم زستا سرب نیم ټول په یو आवाज ویل یا الله بشک ته زمونږ ربي بشک ته زمونږ ربي هغه وخت کې الله دې گواه کړی دي نو الله وته چې بنی آدم بتا خو ما یو وړه کلمه پیش کړی و چې ما سره شریک نه پیدا کړي یوازې ما ته برابر وای یوازې ما ته د عبادت لایق وای خدا شرک نه پرې خود نو بس دغه استاد دی ښا ځکه شرک ډیر ناکار عمل دی چې شرک در پکې نه ګورې جنت در باندې حرام دی جهنم دی ځای دی انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار اللہ پاک فرمائی شان دا دے چاچ اللہ سر شریک پیدا کر شرک ہوکا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار فتحقیق سر حرام کا اللہ پاک پا دا انسان بانی جنت و زیور دے چاچ دا اللہ سر شرک ہوکا دا انسان بانی جنت حرام دے دا انسان زی جہنم دے جنت پا دا انسان حرام دے اللہ وی چتا گور شرک کرو پا دنیا کے نن تالا جنت تل حرام و ناروا دی او کدا ټول دنیا پیش کی وای چې یا الله دا دنیا واخلا او ما ماپ کا مال سزا مرا کوا الله بیا دې ماپ کې دل نشته چې کله پکې راګیر شي شرک دې کړی قران کریم ذکر کوي چې انسان بدا درخواست د الله په دربار کې پیش کی چې یا الله پاک ما منیسا زما دا رور زما دا مور زما دا بچی زما خاندان داونی سه ما پریدا یود المجرم لو یفتدی به من عذاب یومئذ ببنیه دیو یا الله زما دا بچی دا د جهنم په عذاب کې مبتلا که خو ما د سموایا یا الله زما دا خزا زما دا خاندان زما دا خپلوان بلکې دا ټول دنیا بوزه خو یو ما بوزه الله وی کلا چره داس نشی کېږي چې ګناه دې تکي او جهنم ته بل په څوک بوزما انها لظى نزاعه للشوا دا هغه ور دی چې لمبي به وي د انسانانو سرمنی به وباسي تا به پکې سوځو مشه تا دنیا کې بد عمل کړی دی بهر حال زما د پن پاغي عذاب نه به سره په پدیو می دونه بچ کیږي په شپارسون نه بچ کیږي په خپل عمل به بچ کیږي چې ما تا په خپل ګریوان کې سوچ ګجرا غیر پاره ستیارې کو ځان ته نه بچ کو د دې وجنه یو حدیث پاک کې راځي چې کوم سزاګان الله پاک د کافرانو لپاره ذکر کوي دا سه ناکارا او دغه سزاګان خو الله مسلمانانو نه ور کوي وہ کم سے کم لکی یار پکار دا حدیث پاک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کافر چې الله جهنم ته وردن نکی نو هغه جهنم کې ودا کافر دومره غړ شي حدیث کې راضی ما بین من کبیل کافر فی النار مسیرۃ 3 ایام د کافر دا یو وګا د دین د بلوږي پر دا به دومره پلان شوی دومره به کولاو شوی
چې تقریبا 3 ورځې یو تیز رفتار اس باندې سړی سور منډي وای اله بلوږي ته ورسیږي. یو خو حدیث پاک راځي چې متکبرین خلق او کافران خلق دا به د وړو وړو میګو په شکل کې قیامت کې را پاسي، خلق به خپل لاندې کوي، خلق به پر پاسه ګرځي. ابل خو حدیث کې دا راځي چې په جهنم کې دومره لوي شي چې د رفتار اس به درځي کې بلوږي ته نشي رسیدي. دا ولي علما ذکر کوي اصل کې دا وجه دا یو میدان حشر دی، دی په دنیا کې تکبر کړو، ځان اوچت ګڼلو، نو الله دې حسیس او د وړو کې شکل په شکل کې راځوندې کړل چې دې ته خپل ځان معلوم شي. او بیا چې کله میدان کله چې جهنم ته لار شنو بیا ول دا بدن غټ کی چې خصه سزا ورته ملاوي شي، چې ډیره سزا ورته ملاوي شي. نو د کافر یوي وګې نه تر بلې وګې پوري د تیز رفتار اس بد 3 ورځې مزل وی. او دارنګ یو روایت کې راځي جرس الکافر مثل احد. الله الله قران هم ذکر کړی دي کنه چې وهم فیها کالحون. دا جهنميان پر جهنم کې به نهایت بد شکلې، دا شکل به ډیر زیات ناکارای. نبی رسول الله فرمایي جرس الکافر مثل احد. د کافر یو غاخ هغه به د احد د غر عمرې. نو تاسو دې خپل سوچو کوي چې یو غاخ د احد د غر عمرې نه چې داخله به سمري، ایسره به سر سمري. رب العزت دا کافرانو منتخیل نه. نبی رسول الله فرمایي چې یو غاخ به د احد د غر عمرې. جرس الکافر مثل احد وغلظ جلده مسيره 3 ايام. نبي دا دومره مضبوط غاخونه او دا دومره لوی بدن دا خو په دې کمزور سرمن کې را باندېږي نه، دا خو به مخ سره شلولي ختمه کړی وي. نو نبی رسول الله فرمایي وغلظ جلده مسيره 3 ايام. د کافر سرمن چې دغه غټواله به دومره چې 3 ورځې یو تر رفتار اس مزلو کې دغه غټواله بم کراس نه کی، دومره خبر هغه سرمنه غلطي دا به څومره ځای یو کافر نشي. سوچ وکړ دی چې الله سره څومره ناکاره سزاګان شته. د دیو جن یو حدیث کې راځي چې شری مسلمان په دې خبر شو چې زما در سره څومره عذابونه دي او څومره قهار او جبار ذات دی، نو دې مسلمان دی بیا به جنت ته مونږ کی. او که کافر په دې باندې خبر شو چې الله سره څومره رحمتونه دي او مهرباني دي، نو کافر هم دی خو بیا هم د الله د رحمت نه امید نشي. او دا مثلا دا الایمان بین الخوف والرجاء، چې ایمان به د خوف او د رجا په مینس کې ساتي، یعنی د یری او د تم مینس کې وي. د الله د عذابونو باندې بستا نظر ویني داغه نه بیره کوي، د الله په رحمتونو بستا نظر ویني داغه به تمه کوي. الایمان بین الخوف والرجاء، او دا کامل ایمان دی. که سره صرف یره کوي رجا نشته نو نقصان دی، او که سره هر وخت په تمه لري چې بس الله غفور رحیم دی، الله به معاف کی او نیک عمل نه کوي، یره سره د عذابونو نشته نو دام نقصان دی. بلکې کامل مومن هغه دی چې دا هغه د الله په نعمتونو نظر وي او د الله په عذابونو نظر وي. د دې وجه نه یو حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله والسلام فرمایي چې د کافر ان غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، د کافر د سرمنې غټواله دا چې دنه تقریبا 200 غزي. نیو روایت کې خلاله چې درې ورځې مزل بکیږي. اصل کې د کافرانو په منځ کې تفاوت وي، چې چا ډېر وي چا بلګ وي، یو درجه کې بټول نه. و ان زرسه مثل احد، او د هغه یو غاخ د احد غر مربي. او بیا د کافر د ناس ته چې کم د دومره ځای به یو کافر د پاره ما بین مکه او المدینه، لکه څومره مزل چې د مکه او مدینه په منځ کې دی، دومره ځای به یو کافر د پاره چې ویل پکې سزا ملاويږي. دا د ترمذی روایت ده. یو روایت کې راځي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الکافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين. کافر چې دینو هغه بخپل جبا هغه تخکته راځولن دی ځان پسې ورخي. الفرسخ والفرسخين، یو فرسخ یا دو فرسخه دا بداغن لري پرتی او ځان پسې ورکاږي ښا. یتاوه الناس، خلق به پاغیر پاسخ پې کی دي او چې په کې دې بلغونی ایثار شیغي سره، لکه څنګه چې په ساروي کې پیزوان میکنه اپړې دا شان وګت پروت ځان به سره راخي، کله چې غیب باندې سوخ پکې دا سروي زر راتاو شي داسي سپګمې خوښ شي کنه. دا شان باندې کافر دا جبا لری داغه نه پته یو پرسخ دو پرسخ بل لري پرته اب ځان به سره راخي داسي ان خلک په پای باندې پاسو لخپي کیږي.
اللہ رب العزت نہایت مہربان نے بخپل بندگانو خو چې کله بنده د الله حق اون پیژند او د الله صحیح تابعداري نه کوي ګوره بیا د الله سره عذابونه ډیر زیات دي. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا آیت ولستو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا آیت د قرآن سورہ عمران. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے دی ایمان والو اے مومنانو ویریږئ د الله نه په صحیح یری سره. اتقوا الله حق تقاته د الله نه پوره یری سره ویریږئ پوره یری باندې څنګه د الله حق دی هغه شان د الله نه ویریږئ. شرک مکوئ حرام مکوئ گناہ مکوئ دروغ موائے ناجائز کارونه مکوئ. اتقوا الله د الله نه ویریږئ ہمیشہ د اسلام په احکاماتو باندې صحیح چلے گئے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممړې گئے تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. سمانا مرګ خو انسان په اختیار کې نه لري. سمانه چې مسلمانانو مرګ مقبل او ممړ کېږي چې مسلمانانو بیا مړ شي داسې خو نشي کېدی. کته مسلمانانو کا کافر خو جنټه دي برابر شي مړ کېږي با. نو مبصرین حضرات معنی کوي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممړې گئے تاسو مگر په داسې حال کې چې مسلمانان ایماندار هر وخت په اسلام کې اوسېګا هر وخت کې تیار اوسېګا هر وخت کې پورا طریقې سره اسلام باندې عمل کوا چې څو هم تعالی مرګ راشي چې اسلام کې دن مرګ راشي یو سکن مبارکېګا. ځکه ګوره مرخ نه سا پرازي نه غان راځي اسنه چې ګناونو کې مبتلا ہے کفر کې مبتلا ہے شرک کې مبتلا ہے مرګ لراشي بیا وسکه. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ممړې گئے تاسو مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې کامل مسلمانان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیت لستو بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ګوره یا ساته لو ان قطره من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لفسدت اهل الارض معاشهم فكيف بمن يكون طعامه. نبی علیہ السلام فرمائے اے زمام الگرو قیامت کے جہنم کے اللہ پاک جہنمیان لزقوم باور کئی. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون. اللہ پاک فرمائے اے گمراہانو دروغجنو تاسو خوراک به جهنم کې سوي. لآکلون من شجرة من زقوم تاسو بخامخا د زقوم ونخورئ زقوم بخورئ. فمالئون منها البطون پس داغه نه تاسو خپل خېټه ډکوي. دی ولي وي چې خوري خاصم خېټه ډکیږي معنی دا چې لوګه به ختميږي نو خېټه بم ډکیږي لوګه به نه ختمي دي. لوګي ختمول خو الله پاک اثر پکې چولې دی. اللہ پاک بد دا اثر اوچت کی نو صرف خیٹا بڑا کیږي او تاسو له بس پیدا نظر کوي لکه بس تاسو نه ختمي. دا زقوم څه شی دی؟ موږ تاسو په دنیا کې زقوم لیدلې موږ زړه خو سم شی دی کنه خمردار ترش دا دنیا زقوم نه دی ګوره. یاد ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کر زقوم یو ساس کې لو ان قطره من الزقوم کر زقوم یو ساس کې دنیا کې اوشو یو ساس کې نو ټول دنیا خوان او لذت به ختم شي. دومره بتریخ وي دومره بناکاری. لو ان قطره من الزقوم کجری یو ساس کې زقوم په دنیا باندې وشنو ټول خلکو جن او خوراک شنو به خوند شي. نو چې په دنیا کې یو ساس کې وشو د دنیا د تمام نعمتونو خوندونه به بدليږي ان چې داغي خوراک وینو بیا ولغه سحال وي. هغه کومي ویني زوی چې په جهنميانو باندې سکل کېږي. حدیث پاک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کړه یو بوکا یو لوخه یو پیمانه هغه د دنیا باندې راتوي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لن تن اهل الدنيا د دنیا دا تمام خلق به بدبوي شي. ټول خلق او دا ټول دنیا به بدبوي شي. ټول بدبوي روانه دومره بدبوي به دا وداغي هغه وبوي ښه. نو چې دا دومره ناکاره او په پاغه سکول کې او دومره ناکاره خوراک نو څه په پاتې شي خو بس عذاب دی کنه. څنګه
چې رب العزت په جنت کې د انسان هر یو نعمت انسان باندې کې او دا ارمان به پورا کوي، دغه شانو په جهنم کې الله هر قسمه سزا کافر لور کوي. د دیو جن یو حدیث پاک کې راځي، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابه ته تقریر کو، الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالمشاهدن دا عذابون رسې کړو. کله چې معراج شو باندې الله بوتلو، کله ورته الله په خوب کې وکول، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلو چې تاسو زما غو نه پوهیدل لکه څنګه چې زه پوهیږم کنه، لذحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تاسو به چرته ډېر لږ خندل، ډېر بم جړلې، خندا به تاسو ډېر کم وي او جړا به ډېر زیاته وي. اے نبی علیہ السلام فرمایي لکه څنګه چې تاسو د مرګ منئ چې د مرګ حق له یقیني دی کنه را روان دي، کله زناور ته داسې پته و زناور ته تاسو به داغینه تیلې غو هم نه خورلې، د دې غم او سوچ دوی نه باغی داسې ختم شوی. چونکه موږ شورز د جهنم او د جنت خبرې اورو داورو چې مرګ روان دي او مرګ نه پس بیا عمل نه کیږي، زموږ پروام نشته. د ادب کتابونو کې واقع ذکر کړي و یو ورځ د شرک او د باز مقابله را مناظره را بحث راغی، وای دا باز د چرته وي چې تاسو ډېر بے وفاګان یې، تاسو کې د وفا نشته. وای ولی؟ وای ګوره منګه بازونه چیو کنه باز خو پیژنې، په خوا زمانہ کې با په دې باندې خلکو مرغې ښکار کولې، موږ باز یو نو منګه راونی ولې شو، غټ باز راونی سره شو سترګې رانه وباسي، هغه د سترګو زغره ګولې راو غاندي پردي راو غاندي سترګې را لپټي کی، او بیا داخله کوم باندې ښکارونه کوي. موږ دې لښکار راوړو او تاسو چرګان چی لکه موږ د مالک کور نه پریدو کنه، ګوره موږ سره څومره زیات کی خوراک لګ را کوي، کار را باندې ډیر کی سترګې را بند کړی دي ګنډلې دي، او بیا موږ د خپل مالک نه قدر نه کو بلکې غیله پوره ښکار کو، څه چې دین هغه مالک لاره رسو، او چې مالک امرانی سن نه چغي او نه تختو بس ځان لور کو. او تاسو را چرګان چی ان تاسو ګوره هغه واغستل شي نو بیا چرګه تکي خودلې شي، بیا هغه تربيت کیږي نو هغه راوېستل شي، نو بیا سره ځانونه څومره مهنت کوي، هغه څومره په خیال او په احتیاط سره ساتنه چې هغه لوي شي. او کله تاسو بیا له مالک په خیر راځي، مالک امرانی سره تاسو کله یو دیوال ته ټوپ کوي، کله بل دیوال ته ټول کلم په مخ اغسته او دا شو شرغه په نیول نه ورکوي، تاسو ډېر دی وپای سره ورته وستا خبره ختمه شنوي. او یو زمام لګونی واوره وای تا ته خدا پته ده کنه چې تاسو صرف دغه یو ډیوټي ده چې بس ښکار در باندې کیږي، وخم څوک نفر کوم مردار شي هم غورځي. کچره تاو قتل چې لکه څنګه زمونږ د چرګان چې بازار ته لاړ شي په سیخانو کې ټومبلي کنه ا دې ورته نیولې وسره کوي، کچره داسې تاسو دا وخت سره کېده او په خېدل نه تاسو بیا مالک نیول نه ور کړی، او تاسو وګورئ چې تاسو وخت نفر نه کول نیول ور کوي. مونږ راځم راځي خو مونږ پیږي چې بس سم علالای بس زمونږ ټیم ختم دی. نظرن کړه زناور په دې زمونږ پشان نو موږ ورزناورون تلې غوخه نه خوړل کدی په دې چې موږ باندې مرګ راځي، چون کې هغه ته دا پته نشته. او انسان ته دا پته ده، بیا انسان چې په دوکو دړاکو کې د دنیا په له لعب کې مبتلا دی. نبی اسلامي ځان ته له سوچ وکي، دا مخکې منازل رایات کوي، ویا ایها الناس ای خلقو ابکو اجاړای وبکو اجاړای او کچره فیلم تستطيعوا فتباکو، کجړه د ناراضي د جړه طاقت د نشته ځان په زور په جړه کا د جړه شکل اختیار کا، د خفغان شکل اختیار کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن اهل النار يبكون، ذکر جهنم والا خلق ور جاړي، جهنميان بجاړي، حتا تصل دموعهم في وجوههم كأنهم جداول، تر دې پورې چې داغه داوخ کې داغه په مخونو برابرېږي، په دې مخونو کې به داسې لارې جوړې کړې ترې کدا لختې دي، ډېر وخت کو به دو سره بداغه په دې مخونو کې لارې جوړې شي، ته وایې نه کدا لختې په کې چا جوړ کړې بو د پاره. بیا نبی اسلام فرمایي نو دا اوخ کې به ختم شي حتا تنقطع الدموع، تر دې چې داغه داوخ کې به ختم شي، نو بیا هغه نه پس فتسل الدماء، نو ویني برا شروع شي، ویني به را بیږي دومره ویني او دومره وخت کې براغه د سترګو نه بيدلی وي چې حدیث پاک کې راځي کچره په هغه کې کشته پری خولل شنو کشته به ګرځي.
کشته معمولی بو کې نه ګرځي کنه، د سمندر په شان وب کشته له پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایي دومره د سمندر غو نیویني زوی بداغي د سترګو نه رواني وي، وخت کې رواني وي د جړا د وجنه، که پای کې کشته ګرځي نو کشته هم پکې ګرځي. چون کې بیا د رب العزت هغه قهر او غضب د مکه نه راځي. دا نن د دنیا عمل، نن وخت زمونږ استاد د دې وجنه حدیث پاک راځي چې کله جهنميان تنگ شي کنه په دې باندې بلوګا راشي، لوګا چې لوګا ور باندې راشي، هغه لوګا هم داسې چې نور عذاب نه وګوري کم نه، هغه لوګا هم یو قسم عذابي. دې په پریادو کې چې الله پاک موږ له لغونه خوراک یې کنه، سو کم سے کم خوراک خوې نو فیغاسون بطعام من ذریع، فریاد به قبول شي، سوال به قبول شي، طعام به ولار شي. نو طعام بس شي وي بطعام من ذریع، طعام به تلار شي. ذریع زوزان از غدار ونه ده، مفسر محدثین ذکر کوي دا یو حجاز کې ونه ده، مشهور ونه ذریع. دا څه ونه چې د ازغونه ډکه ده، یو زناورم هغه لفظونه نږدې کوي، او چې کم زناوري اوخري نو هغه زناور مړ کیږي. قدمره ناکارونه ده ذریع، چې کم زناوري خوري نو هغه زناور مړ کیږي. داونه نهایت ناکار او ترخونه ده. نبی علیہ السلام فرمائے فیغاسون بطعام من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. نو بزدی پریاد با قبول شید پا ذریع باندے، خواہ ذریع بداس شیوی چھ نه انسان مڑی او نه انسان لوگا ختمی، نه بے سربیگی انسان او نه لوگا ختمی. بزدی بویر پا دیخو زمان سکارو نشو، اڑو اگا لوگا ختم نشوا. نو فیستغیسون بالطعام، دی بیاد طعام درخواست پیش کی چھ منگ لخو نور سراوڑی دیخو خواندو نکا دیوان همنګړو په نشه شېټم ډکه شو څه پیدا را نکړه. الله فیغاسون بطعام ذی غصه، سوال وی قبول شي طعام او تملاو شي، هغه طعام داسي چې مړی لزین مړی کې ون خلی، هغه طعام هغه خوراک به مړی کې خلی. نو چې کله هغه مړی کې خلی دی به د سره وسه چلو کو یو بل ته ویره دنیا کې خو داسې سخت شی بو کنه موږ وبو سره تیرو لګي وبو پر اوغړنه کې دیشي کې راغی سره تیریږي. نو فیستغیثون بالشراب، وبو براو غواړي چې موږ وبو راوړي، نو وبو راوړي چې څنګه وبو وي. نو فیرفع الحمی الیهم الحمیم بکلابیب الحدید، ګرمي وبو راوړي چې نه خلاص کې نشي راوړي کېده، د اوسپنو په کوندو کې واغ وبدي ته نږدې شي ځکه نهایت ګرمي وي. فاذا ذنت من وجوههم شوت وجوههم، کله چې دغه بخلی ته نږدې کی مخ ته نږدې کی نو مخ به په ګریټ شي وخت ته براو غورځيږي، هغه وبو کې هغه مخ به وبو کې ډېر حالات د وجه نخته وګرځيږي. نو دغه خامخاتګي بین وړي بین خدوي ان چې کله دغه نه احساس کې تیر کی نو قطعت ما فی بطونهم کل می وخت ټول وګرځيږي. نبی ابدی وای ادو حضرت جهنم ای پر ای خلق را جمع شي چې دا جهنم باندې کم چوکیدار ولر دي چې ته خلق سوالو کنه کله باندې چرته رحم کی هغه ته او د جهنم چوکیدار زمنګ د حال ته خلقو ګور زمنګ په حال لګ رحم وکا. خو جهنم چوکیدار باغو ته سوي فیقولون جهنم چوکیداران وو ته وي الم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات. اوس ته درا یاد شوما، اوس ته جرا پر یاد را یاد شو ول دنیا کې تاسو د تاسو انبیا نور غلی چې واضح مسلې ته کړې وي هغه وته بالا بشک راغلیو موږ دا خبره نه منلې کنه پوه شو نه یو اوس پوه شو اوس موږ نه وخت لیدې هغه پرشته بوله دعاګانې نه غواړي ځان خپل غواړي چې غواړي الله نه والله خو نه قبلې قالوا فدعوا دی وای چې کې الله تا دا چوکیدار پر دې الله نه غواړي نو دی بچی کی فالله وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ندی چغه دعاګانې کافرانو مگر تباہی کی دی اس به قبول نشي، اس به ولڅ دنو عذاب به کم نشي. ندی بو یا مالک یقضی علینا ربک، بیا ور جهنم چوکیدار ته وي اے مالکا یو د جهنم چوکیدار دی یو د جنت چوکیدار دی. د جهنم د چوکیدار نوم دی مالک، د جنت د چوکیدار نوم دی رضوان. د جنت چوکیدار چې کوم فرشتہ او ملک دی هغه ته رضوان وای، د جهنم چوکیدار ته مالک وای. قالوا یا مالک ادعو لنا رب یا مالک لیقضی علینا ربک، دی وای اے د جهنم چوکیدار اے مالک الله نه سوال وکړه چې الله مونږ باندې فیصله وکړي بس مونږ باندې مرګ راولي چې ختم شو.
هغه فرشتہ بوله جواب ورکړي انکم ماکثون تاسو به دې کې ټول عمر پراته یې. د دې جواب او د سوال مینس کې عبد الله ابن عباس رضی الله حضرت ابو درداء رضی الله عنه وی زه خبر شوم امام اعمش رحمه الله هغه وی زه خبر شوم چې د سوال او جواب مینس کې با سلو 1000 کال تیر شي معنی 1000 کال تیر شي. دی بریته مې چې اوس به الله لغون موږ باندې سہولت راولي اوس به راولي زر کال پس به دا جواب ملاو شي چې تاسو به ټول مر په جهنم کې پراته یې. یو وخت تاسو دنه وته نه شي. حدیث کې راځي چې جنتیان جنت تلار شي او جهنميان جهنم تلار شي کنه کافران ګناګار مؤمنان به تیرا بهر شي. نو مرګ براوسته شي د ګډ په شکل کې هغه به حلال شي. आवाज وو شي چې خلکو بس مرګ نن په خپل باندې مړ شو مرګ نن خپل ختم شو نن بعد په چا مرګ ناراضي. کو څوک په جنت کې دي همیشه په جنت کې اوسېږي کو څوک په جهنم کې دي همیشه په جهنم کې اوسېږي او مرګ او فنا او زوال به ناراضي. دې ته موږ تاسو سوچ کو چې جهنم دا دومره ناکاره ځای دا دومره ناکاره ځای چې هغه ور خدر کې نار چې دا هغه غلګی ته موږ نه شټینګې دی دا هغه حرارت هم سره نشي کته پرستو کو قتل ماغه ته سره نشي برداشت کولای. نو چې دا غي نه موږ وسنګ بچ کیږو دا غي لپاره د نیک عمل ضرورت دی چې موږ تاسو نیک اعمال کو د جهنم د اور نه ځان پاغي باندې بچو. الله وی الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. کسان چې ایمان راوړل دي به د خپل ایمان سره شرک نه ملاو کړي. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شرک وسره نه ګډ کړي. اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الله ودا کسان دی له امن دې اس پروا به نه ا دې په سملار باندې وای اس غم به سره نه اس ارمان به په باندې بیان نه چې ان شاء الله موږ دنیا کې ایمان راوړو. ایمان خو الحمدلله لري سره د ایمان داوا کوي. خدا سے ایمان راوړو څنګه چې الله زموږ نه مطالبه کړی چې زړه شرک پکې نه ریاکاری پکې نه بل مقصد نه خالص د الله رضا او بیا د ایمان نه بعد عمل کو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. نو بس بیا مزي کوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله وی چې ایمان راوړو او د ایمان نه پس بیا سي عمل وکړه كانت لهم جنات الفردوس نزلا وی بدا غیر پارا جنتون د فردوس مل مستوب. الله وی دا بیا زما ملمان دي ان شاء الله چې جون د راتون کې جمعه کې بیا جنت تذکرہ کو. رب العزت دې صحیح عمل کول توفیق را نصیب کی. الله دې موږ د هغه اعمال موږ ته پناه راکړي او هغه اعمال الله زمونږ نه کوي چې هغه زمونږ الله پاغه ناراضي او د جهنم سبب جوړيږي. د هغه اعمال توفیق د الله نصیب کی چې هغه زمونږ د نجات ذریعہ وګرځي. واخر دعوانا زموږ چینل المدینہ در سره سبسکرائب کی او د غنټي بٹن در سره دباو کی تاکي تاسو د نوي نشریات څخه په وخت سره برخمن سئ.